ای مومین دا دنیا بی بقا د بی بقا دا یو څو ورځې ژوندون دی نور نه لري وفا ای مومین دا دنیا بی بقا د بی بقا د ژوند لار زمن د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه دا دنیا بی بقا د بی بقا کڅو چاته ودانې دي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ناوړه ګناهونه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه چې الله رب العزت په خپل کلام کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې ترېنه منع کړي هغه د چا خبرو ته په پټه غوږ ایښودل دي الله رب العزت په سورة حجرات کې فرمایي ولا تجسسو جاسوسي مه کوئ همدارنګه د بخاري حدیث دی راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من استمع الى حدیث قوم وهم له کارهون صب فی اذنیه العنق یوم القیامة هر چا چې د یو قوم داسې خبرو ته غوږ کیښود چې هغوی یې ښه نه ګڼي نو د قیامت په ورځ به د هغه په غوږونو کې ګرم شوي مس واچولی شي او هر چا چې د جاسوسي په کولو سره د یو خبرې بل ته ورسولې هغه دوه ګناه وکړي ځکه د جاسوسي سره چغلخوري هم وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یدخل الجنة قطاط چغلخور به جنت ته نه ننوځي مګر کله چې د الله رب العزت خوښه شي نن دا مرض هم په ورونو کې شته هم په خویندو کې شته کله دوه ورونه یا دوه خویندې په خپل منځ کې پټې خبرې لري نو دوی به ورغلي په پټه به ورته غوږ ایښی وي چې دوی څه وایي رسول الله د دې نه منع کړي الله رب العزت د دې نه منع کړي که څوک دا عمل کوي همدا اوس دې ترې توبه وباسي او که خپل داسې کړنې ته ادامه ورکوي د آخرت په ورځ به الله رب العزت په غوږونو کې ګرم شوي مس واچوي همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه له ګاونډیو او له همسایهو سره بد سلوکي کول دي الله رب العزت خپلو بندگانو ته له ګاونډیانو سره د ښه سلوک کولو امر او وصیت کړی الله رب العزت په سورة نساء کې فرمایي والجار ذي القربى والجار الجنب او نږدې ګاونډیانو سره او له لرې ګاونډیانو سره ښه سلوک وکړئ ګاونډیانو ته زیان رسول حرام کار دی ځکه دوی ډیر حق لري د حضرت ابو شریح رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې محمد رسول الله فرمایي د بخاري حدیث دی والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن قیل ومن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الذي لا یأمن جاره بوائق پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي سوګن په الله جل وعلا شانه هغه مؤمن نه دی
سوګن په الله جل وعلا شانه هغه مؤمن نه دی سوګن په الله جل وعلا شانه هغه مؤمن نه دی صحابه و کرامو ترې پوښتنه وکړه ای د الله رسوله څوک مؤمن نه دی محمد رسول الله ځواب ورکړه د چا ګاونډي چې د هغه له شر څخه په امن کې نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم له ګاونډیو سره د ښه او بد سلوک کولو لپاره معیار ټاکلی دی امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث را نقل کړی چې یو کس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه زه څنګه پوه شم چې زه له ګاونډي سره ښه سلوک او یا بد سلوک کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځواب ورکړه اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت و اذا سمعتهم یقولون قد اسأت فقد اسأت کله چې تا له خپلو ګاونډیو څخه واورېدل چې تا له هغوی سره ښه سلوک کړی دی نو پوه شه چې ته ښه سلوک کوې او کله چې ته له خپلو ګاونډیو څخه واورې چې تا بد سلوکي کړې ده نو پوه شه چې ته بد سلوکی ګاونډیو ته د ستونزې رسونې ډېرې بڼې دي لکه په شریک دیوال باندې د یو شي اچولو څخه منع کول دیوال هم شریک دی ګاونډی نه پرېږدي چې په هغه دیوال باندې یا قالینه واچي یا بل څه واچي د ګاونډي له خوښې پرته په هغه دیوال پورته کول او په هغه باندې هوا او باد بندول یا د ګاونډي کور ته د کتلو لپاره د هغه کور پلو ته کړکۍ پرېښودل په لوړ غږ تلویزیون غږول په لوړ غږ موسیقي غږول یا د ګاونډي کور مخې ته ناولتیا اچول او داسې نور دغه ټول کارونه ګاونډي ته زیان او تکلیف رسونکي دي خو کله چې د یو ګاونډي سره کومه ګناه وشي نو دا ډیره خطرناکه ګناه ده لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث امام بخاري رحمه الله په کتاب الادب المفرد کې را نقل کړی لان یزنی الرجل بعشر نسوة ایسر علیه من ان یزنی بامرأة جاره لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دې موږ ترې وساتي د ګاونډي له ښځې سره زنا کول له لسو ښځو سره زنا کولو څخه سخته ګناه ده او دا چې یو کس د ګاونډي له کوره غلا وکړي دا د لسو کورونو څخه د غلا کولو نه سخته ګناه ده ځینې بېدینه او بېغیرته خلک چې د شپې له خوا دنده لري هڅه کوي چې د ګاونډي له کوره یا غلا وکړي او یا هم کوم بل ناوړه کار وکړي دوی لپاره د آخرت په ورځ سخت او دردناک عذاب دی الله رب العزت دې په موږ باندې خپل رحم وکړي همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه په وصیت کې زیان اړول دي د شریعت په قواعدو کې راځي چې مه ځان ته زیان رسوه او مه نورو ته نو له دې امله د وصیت په وسیله شرعي وارثانو ته زیان اړول د دې قاعدې مخالفت کول دي او د دې کار عاملینو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د وعید لفظ کارولی رسول الله فرمایي من ضار اضر الله به ومن شاق شق الله علیه هر چا چې بل ته زیان ورسوه الله رب العزت به هغه ته زیان ورسوي او هر چا چې بل په ستونزه کې ښکیل کړه الله رب العزت به هغه په ستونزه کې ښکیل کړي د وصیت د زیانونو بڼې په دې ډول دي دا چې د یو وارث د برخې د محرومتیا وصیت وکړی شي د شریعت خلاف وصیت وکړی شي او یا د درېیمې برخې څخه د زیات مال ورکولو وصیت وکړی شي په کومو ځایونو کې چې خلک د شرعي عدالتونو څخه ناخبره دي او یا یې تابعدار نه دي هلته احقو ته خپل حق نه ترلاسه کیږي ځکه هلته داسې محکمې او عدالتونه دي چې د شریعت خلاف پریکړې پکې کیږي همدارنګه ظالمانه وصیتونه هم پلي کوي نو داسې خلکو لپاره هلاکت او بربادي ده هغو خلکو ته هم بربادي ده چې دا ډول پریکړې لیکي او هغو خلکو ته هم بربادي ده چې د دې ډول کارونو له مخې روزي پیدا کوي یو څوک کمري مخکې د خپل مرګ نه که هغه وصیت کوي هغه د خپل د مال درېیمې حصې نه بره وصیت نشي کولی
په طور د مثال هغه 3,000 روپۍ لري، نو کله چې هغه وصیت کوي په هغه 1,000 روپیو کې وصیت کولی شي، د 0 نه بره نشي کولی. او داسې وصیت دیم نه کوي چې د خپل یو وارث د هغه میراث نه چې د دې د مرګ نه وروسته هغه ته پاتې کیږي هغه محروم کړي. او دا دی وصیت په ګناه باندې هم نه کوي، که نه د آخرت په ورځ به الله رب العزت د داسې انسان نه سخته پوښتنه کوي. همدارنګه د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو احادیثو کې د هغې نه سخته منع کړې نوحه کول دي، یعنې مړي باندې ویر او وویلا کول. له انتهایی خطرناکو بدیو څخه یوه بدي نوحه کول دي. نوحه څه ته وایي او څه شی دی؟ کله چې مړی وشي نو ښځې په زوره زوره چغې وهي، مخ سر او ګریوان وشکوي، مخ او سر ته څپېړې ورکړي، دې ته نوحه وایي. دغه ټول کارونه په نوحه کې داخل دي او د نوحې بیلې بیلې بڼې دي. د خفګان خبره خو دا ده چې دغه ډول کارونه د الله رب العزت د ناخوښي او نارضایي لامل جوړیږي. بله خبره دا ده چې د مصیبت پر وخت انسان ته صبر نه حاصلیږي، یعنې کم خلک چې په مړي باندې چیغې او سورې وهي د مصیبت د رسېدو په وخت به له صبر څخه بې برخې وي. تر ټولو لویه بدبختي دا ده چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې خلکو باندې لعنت ویلی. د ابن ماجه حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جیبها والداعیة بالویل والصبور. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مصیبت رسیدو پر وخت مخ کوونکو مخ وهونکو باندې، ګریوان څیرې کوونکو باندې او د هلاکت او بربادي نارې وهونکو باندې لعنت ویلی. همدارنګه د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعاء اهل الجاهلیه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې مخ وشکوي، ګریوان څیرې کړي او د جاهلیت د نارو او چیغو په څیر نارې وکړي، هغه له موږ څخه نه دی. لنډه دا چې درنو اوریدونکو په مړي باندې وویلا او ویر کول، سر او مخ کول، ګریوان او جامې څیرل او د جهالت په څیر کوکې او نارې وهل حرام دي او عاملین باید د سختې سزا وړ وګرځي. خو چې زړه دې خفه وي د سترګو نه اوښکې تویولی شي، چې د درد او د غم د وجې نه وجاړي، په دې کې ستونزه نشته. خو چیغې وهل، نارې وهل، خپل ګریوان شکول، خپل مخ شلول یا هغسې خبرې کول چې جاهلانو به کولې، په دې باندې الله ناراضه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو نه بېزاري ښودلې، وایي لیس منا، دا زموږ د ډلې نه دی. دا مرض په خویندو کې ډېر زیات دی. حتی ځینې خو داسې دي چې د پیسو په بدل کې ځي پردي مړي کې نارې او څورې وهي چې د هغو خلکو غم تازه کي او هغوی هم وجړوي. په داسې ښځو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې بېزاري ښودلې. الله دې په موږ رحم وکړي. الله دې موږ د خپل دین، د خپل کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو پابند ولري. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. پابس کرو اختایا ولی نکوی سوچونا د محشر په سخت ورځ کې بیا ووینیا سزا. ای مومین دا دنیا بی بقا د بی بقا، دا یو څو ورځې ژوندون دی نور نه لري وفا. ای مومین دا دنیا بی بقا د بی بقا، دا یو څو ورځې ژوندون دی نور نه لري
کڅو چاته ودانې دي درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه دا ده چې یو څوک په مخ باندې په څپېړه ووهي. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ وهلو او پر مخ داغ لګولو څخه منع کړې ده. ډېر پلرونه او میندې شته چې هغوی خپل بچي په مخ په څپېړو وهي او ډېر ښوونکي دي چې هغوی خپل شاګردان په مخ په څپېړو وهي. دې ته ورته ډېر شتمن خلک له خپلو مزدورانو او خادمانو سره هم دغه سخت سلوک کوي، په داسې حال کې چې دا د انسان د مخ اهانت دی او په داسې حال کې چې الله رب العزت د انسان مخ ته عزت وربښلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر مخ وهلو او پر مخ داغ لګولو څخه منع کړې ده. کله کله پر مخ د ګزار کولو له امله د انسان د غوره حواسو څخه یو حواس له منځه ځي. انسان د شرمندګي احساس کوي او قصاص هم اخیستل کیږي چې دا هم لوی تاوان دی. دې ته ورته د زناورو پر مخ داغ لګول چې له امله یې په نورو زناورو باندې امتیاز مقصود وي دا هم حرام کار دی، ځکه دغه کار زناورو ته تکلیف رسول دی او الله رب العزت او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نه سخته منع کړې ده. خو نن چې زموږ په ټولنه کې ډیری کارونه ترسره کیږي، یا به عاملین پوه وي او ترسره کوي به او یا به تر اوسه د الله کلام او د رسول الله احادیث د دې په اړه نه وي اورېدلي. کله چې واورېدل درنو اوریدونکو یا په دې عملونو کې ګرفتاره وئ، د اورېدلو په وخت کې توبه وباسئ تر څو الله رب العزت درته بښنه وکړي. کنې د آخرت په ورځ به الله رب العزت ستاسو نه ستاسو د دې بدو کړنو په هکله باندې بیا سخته پوښتنه کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه مسلمان ورور سره خبرې نه کول دي. مسلمانانو ترمنځ خفګان او له یو بل سره خبرې نه کول له خطوات شیطان څخه ګڼل کیږي او ډیر خلک شته چې پرته له شرعي عذر څخه 3 ورځو نه اخوا هم له خپلو مسلمانانو ورونو سره خبرې نه کوي. د دوی دغه خفګان یا د مادي لاسته راوړنې لپاره وي او یا هم کومه بله معامله وي چې دوی له امله له 3 ورځو څخه اخوا هم خبرې نه کوي. کله کله داسې هم کیږي چې یو انسان داسې قسم کوي چې زه به هیڅکله له فلانکي سره خبرې نه کوم. او کله کله داسې هم کیږي چې کله دوه مرور یو بل په لاره وګوري لار ترې بدلوي، مخ ترې اړوي، خبرې ورسره نه کوي. کله چې خفه ملګری په مجلس کې وګوري نو هغه پرېږدي او له بل کس سره روغبړ کوي. دغه کار په اصل کې د اسلامي ټولنې د کمزوري لامل جوړیږي. همدغه لامل دی چې اسلامي شریعت د دې کار په اړه سختی کړې ده او سخته ویره یې اورولې ده. د ابو داود حدیث دی او راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. مسلمان ته جایز نه دی چې هغه خپل مسلمان ورور له 3 ورځو څخه زیات پرېږدي او له هغه نه خفه پاتې شي. نو هر هغه کس چې له 3 ورځو څخه ډېر خفه پاتې شو او په دغه موده کې پې مرګ راغی مړ شو نو هغه به اور ته داخلیږي. همدارنګه د ابو خراش اسلمي رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل من هاجر اخاه سنة فهو کسفک دمه. د حدیث امام بخاري په کتاب ادب مفرد کې رانقل کړی. هر څوک چې له خپل مسلمان ورور څخه تر 1 کاله پورې خفه پاتې شو نو دا کار د هغه د وژنې په څیر دی. د مسلمانانو لپاره د خپل منځي خفګان لپاره همدغه تاوان بس دی چې د الله رب العزت د بښنې څخه بې برخې کیږي. د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل تعرض اعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين
ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا كانت بينه وبين أخيه الشحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د خلکو اعمال په هره اونۍ کې 2 ځلې د دوشنبې او پنجشنبې په ورځ الله ته وړاندې کیږي، نو هر مؤمن بنده پکې بخل کیږي پرته له هغو کسانو چې د ده او د مسلمان ورور ترمنځ دښمني او خفګان وي، نو د الله رب العزت له طرفه ویل کیږي دوی پرېږدئ تر دې چې دوی سوله وکړي یا خپل منځ کې روغه وکړي. هغه کسان چې په خپلو کې جنګونه کړي وي که د هغوی له ډلې څخه کوم یو توبه وکړي نو هغه لپاره اړینه ده چې د خپل ملګري خواته ورشي او د سلام او دعایه لفظونو په ویلو سره له هغه سره روغبړ وکړي. که د داسې وکړل او ملګري یې انکار وکړه نو د ده ذمهواري پوره شوه، پاتې قصور د هغه چا دی چې هغه روغه نه کوي. د بخاري حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 لیال یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا وخیرهم الذي یبدأ بالسلام. هیڅ مسلمان لپاره جایز نه دی چې له مسلمان ورور سره له 3 شپو زیات مرور پاتې شي، چې دواړه په لاره مخ شي، دی هم اعراض وکړي او هغه هم اعراض وکړي. په دوی دواړو کې غوره هغه څوک دی چې په سلام کولو کې مخکېوالی وکړي. خو که چیرې په هغه کې کوم شرعي لامل موجود وي لکه لمونځ نه کوي، بې حیایي باندې ټینګار او اصرار کوي او ته پوه شې چې د ده په بیلتون کې زما ګټه ده، نو په دې صورت کې خفګان واجب دی. هو که چیرې د بیلتون په صورت کې د هغه نورې بېلاري او بېدیني اندېښنه موجوده وي نو بیا بیلتون سم کار نه دی، ځکه په دې بیلتون کې مصلحت نشته بلکې خرابي ده. نو غوره خبره ده چې له حکمت څخه کار واخیستل شي او په سمه توګه مرور ملګري ته نصیحتونه وکړی شي تر دې چې هغه سمې لارې ته راشي. موږ د الله رب العزت څخه د هغه د اسماء حسنا په وسیله دعا غواړو چې الله رب العزت زموږ په زړونو کې دومره ویره واچوي چې زموږ او زموږ څخه د کیدونکو بدیو ترمنځ دیوال شي او موږ د دومره بندګي وړ وګرځوي چې په وسیله یې موږ خپل جنت ته داخل کړي، موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او د همدغو اعمالو په وسیله زموږ ګناوې وبخي، موږ د حلالو په وسیله له حرامو څخه وساتي او د خپل فضل په وسیله مو له غیرو څخه بېنیازه کړي. الله رب العزت دې زموږ توبه قبوله کړي او د همدې توبې په وسیله دې زموږ ګناهونه پرېمینځي. یقینا الله رب العزت اوریدونکی او دعا قبلونکی دی. الله رب العزت دې پر خپل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه په صحابه و کرامو رضی الله عنهم باندې دې خپل رحم او کرم وکړي او هغوی دې په خپل رحمت کې وساتي. نو درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د دې موضوع آخرنۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. په دې هیله هغه څه چې موږ په دې خپرونو کې بیان کړل تاسو اوریدلی وي او په خپل ژوند کې د هغو نه تاسو ګټه پورته کړئ. تر بلې خپرونې پورې چې سره د نوې موضوع ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. دا یو څو ورځې ژوندون دی نور نه لري وفا، ای مومنه دا دنیا بې بقا ده بې بقا. ژوند سینګار کړه په ذکرونو تلاوت په قرآن کړه، له غیبت پرهیزګار سه له دروغو دې اخلاص ځان کړه. د رڼاو په لټون سات هلته نسته بیا رڼا، ای مومنه دا دنیا بې بقا ده بې بقا. دا یو څو ورځې ژوندون دی نور نه لري وفا، ای مومنه دا دنیا بی بقا ده بی بقا. ولی دومره بې پروايه درنه پاته دي منظورونه، په عباس کارو اختایا ولی
کوي سوچونه د محشر په سخته ورځ کې به یوه وینې سزا ای مؤمنه دا دنیا بی بقا د بی بقا دا یو څو ورځې ژوندون دی نوره نه لري وفا ای مؤمنه دا دنیا بی بقا د بی بقا بیا باور دا مرګی دی توشه جوړه دا عقبه توبه ګار پر ګناهو سه د اخرت زړه دې صفا کا ای محب عمل سم کا شنی واوره دا وینا